د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د افغانستان وچ اورلکې له ازبکستان څخه امریکا ته لیږدول شوي دي. د ازبکستان یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د مخکینی افغان پوځ لیږدول شوي وچ اورلکې امریکا ته لیږدول شوي دي. په واشنګټن کې د ازبکستان په سفارت کې د ازبکستان وسلوالو ځواکونو د 33مې کلیزې په مناسبت په جوړه شوو مراسمو کې د دواړو هیوادونو چارواکو د اړیکو پیاوړتیا او د دفاع او امنیت په ځانګړي توګه د افغانستان او سیمه ییز ثبات په برخه کې د نږدې همکارۍ د ساتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط پر مهال یو شمېر افغان پیلوټانو او نظامیانو ازبکستان ته 40 او تاجکستان ته 18 الوتکې انتقال کړې وي. څه موده وړاندې ازبکستان او تاجکستان دواړو هیوادونو اعلان کړی و چې یادې چورلکې بیرته افغانستان ته نه سپاري او د امریکا پریکړې ته منتظر دي. بل خوا د طالبانو حکومت په وار ویلي چې دغه چورلکې د افغانانو ملکیت دی او باید ورته وسپارل شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان په اړه په خپله شپږمه ناسته کې دغه هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلونونه څیړلي دي. دا ناسته پرون چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یادې ناستې ګډونوالو افغانستان سره د مرستې لپاره د مرکزي اسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د تګلارې په اړه خبرې کوي. بل خوا د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یادې غونډې ته په غبرګون کې ویلي چې افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ هڅې روانې دي او د سیمې له هیوادونو غواړي چې دغه برخه کې مرستې وکړي. له تاجکستان پرته د منځنۍ اسیا ډیری هیوادونه د طالبانو حکومت سره پراخه سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. میدان وردګ کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې ویلې کېدو کارخونه جوړیږي. د میدان وردګ ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د هندي پانګوالو له لوري د اوسپنې ویلې کولو کارخونه جوړیږي. د معلوماتو له مخې یاده فابریکه د مرکز میدان ښار په کوټه اشرو سیمه کې د 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې په منځني ډول به هره ورځ 1250 ټنه اوسپنه تولیدوي او زرګونه کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي. خبر پاڼه زیاتوي د میدان وردګ والي قاری بختیار معاذ هندي پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې ولایتي اداره به د یادې فابریکې په جوړېدو کې ورسره هر اړخیزه همکاري وکړي. مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو حکومت د یو شمېر وزارتونو او ادارو سیستمونه هیک شوي دي. یاد وزارت ویلي کوم اسناد چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په عام ډول د لاسرسي وړ دي او کوم ځانګړی سیستم نه لري خو ځینو رسنیو د اذهانو مغشوشولو لپاره خپاره کړي دي. د وزارت په وینا د معلوماتو ملي مرکز یا ډیټا سنټر او ارشیف په بشپړ ډول خوندي او د دوی په واک کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نن یو شمېر رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو د حکومت د 21 وزارتونو او ادارو مهم اسناد افشا او سیستمونه یې هیک شوي دي. د لوګر 4 ولسوالیو ته وارداتي برېښنا غځول کیږي. د لوګر ولایت د برېښنا ریاست رئیس مولوي فهیم منصور ویلي چې دغه ولایت محمد اغي برکی برک خوخی او سرخ ولسوالیو ته د ازبکستان وارداتي برېښنا غځول کیږي. د معلوماتو له مخې د ازبکستان وارداتي برېښنا یوازې د لوګر د مرکز پل عالم ښار زرګونه کورنیو ته ورکړل شوې ده او د ولسوالیو اوسیدونکي د وارداتي برېښنا ترڅنګ لمریزې او جنراتوري برېښنا ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار حصارک ولسوالۍ کې د وچ خوړ بند جوړولو چارې د 15 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. ځایي مسؤلین وایي د یاد بند چارې دوو همکارو بنسټونو په مالي مرسته جوړیږي چې چارې به د یو کال په لړ کې بشپړ شي. دغه بند 88 متره اوږدوالی، 9 متره پراخوالی او 10 متره لوړوالی لري چې د 88332 متره مکعب اوبو زیرمه کولو وړتیا به ولري. امریکا په جرمونو تورن 10 کډوال ګوانتانامو ته ولېږدول. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې 10 خطرناک کډوال چې د جنایي ډلې غړي وو ګوانتانامو ته انتقال او هلته به ساتل کیږي. په اعلامیه کې راغلي چې د متحده ایالاتونو د ګمرکاتو مهاجرت اداره د خوندي توقیف لپاره دا اقدام تر هغه وخته پورې کوي تر څو پورې چې دا کسان خپل اصلي ځای او یا کوم بل مناسب ځای ته انتقال شي. ولسمشر ټرمپ وړمه ورځ ویلي وو پلان لري چې ډیر سره هغه کډوال چې په ناقانونه توګه امریکا ته داخل شوي او جرمي سابقه لري ګوانتانامو ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. د امریکا ولسمشر په خزینه سیالیو کې د نرخزیانو ګډون منع اعلان کړ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه اجرایوي فرمان په ورکولو سره په ښځینه سیالیو کې د نرښځیو ګډون منع اعلان کړ. هغه د ټاکل کېدو په لومړیو ورځو کې ویلي و چې امریکا کې به یوازې دوه یعنې ښځه او نر جنډر وي او ټول خلک به په همدې دوه کټګوریو کې راځي. په ښځینه سیالیو کې د نرښځیو ګډون تر دې وړاندې هم جنجالي موضوع تېره شوې ده. د ټرمپ دې فرمان ته د نرښځیو او جنسیت بدلو د حقونو ملاتړ ټولنې غبرګونونه ښودلي دي. اسلامي همکاریو سازمان د غزې په تړاو د ټرمپ څرګندونې رد کړې. د اسلامي همکاریو سازمان د غزې په تړانګې کې د فلسطینیانو د بې ځایه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې غندلې دي. د اسلامي همکاریو سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د فلسطین د نیولو او هلته د خلکو د بې ځایه کولو څرګندونې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. یاد سازمان غزه کې د اوربند د ټینګښت د اسرائیلي ځواکونو د وتلو او د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیل د ټولو جنایتونو پر وړاندې د ځواب ویلو لپاره د همغږو هڅو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې متحده ایالات به د غزې تړانګه تر خپل کنټرول لاندې راولي او وروسته به یې د اقتصادي ودې لپاره پرمختیایي پروګرامونه پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ په بیانیه کې یادونه شوې وه چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو او نورو هیوادونو کې د هغوی د استوګن کولو موضوع هم مطرح ده. هغه د غزې تړانګه د تخریب شویو سیمو په توګه یاده کړې وه. فرانسې د سوریې ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. د سوریې د ولسمشر دفتر اعلان کړی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د سوریې د انتقالي حکومت مشر احمد الشرا ته بلنه ورکړې چې په راتلونکو اونیو کې پاریس ته سفر وکړي. د معلوماتو له مخې دواړو ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو پر مهال د سوریې پر اقتصادي بندیزونو هم خبرې کړي دي. احمد الشرا چې تازه د سوریې د انتقالي حکومت د مشر په توګه ټاکل شوی د دې اونۍ د سې شنبې په ورځ ترکیې ته سفر وکړ او دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې ولیدل. تر دې وړاندې الشرا خپل لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و او هلته یې د دغه هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلي وو. امریکا له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا NBS تلویزیون راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت دا ارزوي چې خپل ځواکونه د 2 میاشتې او یا هم د 3 میاشتو په ترڅ کې له سوریې څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشت دي چې د کردانو په لاس کې دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.